حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دا فرمائی چې ما د سرو زرو یو خاص قسم زیورات دي او زاخ ورته وایي نو دا اچولی وو نو ما نبی اسلام نه دوی باره کې پوښتنه وکړه چې آیا ای د الله رسوله دا هم په خزانه کې راځي د کومې خزانې په باره کې چې قرآن کې وعید راغلی سره او سپي ځان چې خلک جمع کړي او زکات یې نه وباسي دا هم په هغې کې راځي نبي اسلام ورته وویلې چې کوم مال دومره وي چې د هغې د زکات ورکولو حکم شوی وي او بیا د شریعت د حکم مطابق د هغې زکات وباسي نو دا په هغه کنز او خزانه کې نه راځي چې کوم باره کې وعید راغلی عذاب پې ورکولی شي دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی. محترم مسلمانانو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کومې زنانه زیورات استعمالي او بیا هغه حساب کوي کال پس زکات یې وباسي نو دې باندې وعید یعنې عذاب پې نشته. عذاب هغه باره کې دی قرآن پاک کې چې الله فرمایي چې هغه خلک چې هغوی سره زر او سپین زر جمع کوي یعنې عذاب وعید پې راغلی هغه مال باره کې راغلی چې زکات یې نه وباسي او کوم زنانه چې زیورات جمع کوي یعنې استعمالي او د هغې زکات وباسي دا په هغه خزانه کې نه راځي چې کوم باره کې د قرآن پاک کې عذاب ذکر راغلی دی او چې کوم زنانه زکات وباسي په هغې کې به څه مشکل نشته جایز دي زنانه دي استعمالي خو د عذاب خبره د وعید خبره هغه ده سزا الله زنانه ورته ورکوي چې هغوی زیورات استعمالي خو زکات یې نه وباسي نو هغه په کنز کې راځي د هغه سبب د عذاب ګرځي او چې زیورات زنانه استعمالي وي او زکات یې وباسي د هغې کې څه مشکل نشته هغه جایز دي یعنې زنانه ورته سره سپین زر استعمالول جایز دي زکات یې وباسي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.